So now let's come to the default programs. The default program جو سوخه دې کې دا the most important چې کوم اصل کې دا set program access and computer defaults دی اصل کې چې په دې باندې ته must ځان پې کې یاد ساته لکه موږ سره داسې کنه چې یو نو مخکې دا انټرنیټ ایکسپلورر کوم کسان چې انټرنیټ کوي کنه دا هغوی دپاره دا ډېر زیات مهم دی اصل کې او بل خبره دا دی چې دا وینډوز میډیا پلیئر نه دی دا زموږ دپاره اصل کې ډېر امپورټنټ دی نو اوکې نو موږ سره دا انټرنیټ ایکسپلورر چې کوم دی زیات کر انټرنیټ موږ کوو که نه په دې باندې او یا موږ سره اصل کې دا وینډوز میډیا پلیئر چې کوم دی که نه دا دی موږ سره یاد ساته یو نو مخکې موږ وینډوز انسټال کړو دا دوه امپورټنټ کمانډز ما سره کار نه کوي اصل کې ډېر کسانو ته یو څه ویره وي دا وایرس وهلی دی ډېر کسانو بیا پکې انسټالیشن وکړه اصل کې نو دا د انسټالیشن یا د وایرس وهلو دغه نه دی اصل کې صرف او صرف موږ سره د دې نه یو ټیک مارکس لري شوي اصل کې او دغه دوه کمانډ دا ډېر مهم دي میډیا پلیئر نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي ما د وینډوز کې او کوم کسان چې انټرنیټ کوي نو انټرنیټ ایکسپلورر به خامخا ځان سره دا کوي نو کو دا مشکل دا ما سره اویلیبل نه وي نو ګوره سټارټ ته راشي دې ځای نه دلته کې ما سره لکه سټارټ ته راشي دې ځای کې د انټرنیټ ایکسپلورر او دا هر څه ما سره دې ځای کې دا شته انټرنیټ ایکسپلورر دې ځای کې شته او دا وینډوز میډیا پلیئر مو سره دې ځای کې شته اصل کې نو که چېرې زه د ډیفالټ پروګرامس ته راشم نو په دې ډیفالټ پروګرام کې ما سره د سیټ پروګرام ایکسس اینډ کمپیوټر ډیفالټس ته وراشم تاسو ګورئ په دې کې 3 آپشنز دي مایکروسافټ وینډوز نن مایکروسافټ اینډ کسټم got it now نو دې کې تا سره دا مایکروسافټ سافټویر ټول تا سره انسټال دي تا سره دا چې کوم دی نن مایکروسافټ سافټویر ټول تا سره انسټال دي اینډ د تھرډ ون کسټم سافټویر مو سره اویلیبل دی نو څه ګوره تا ته وایي چې انټرنیټ ایکسپلورر اینڈ یوز میډیا پلیئر تا مختلف میډیا پلیئر انسټال کړي دي یو لکه وینډوز میډیا سینټر دی یو وینډوز میډیا پلیئر دی وغیرہ ما سره که نه نو اوس ما ته دا چیک باکس چاته دی اصل کې انټرنیټ ایکسپلورر ته دی که نه اټ مینس که دا ټیک مارک زه آف کړم او دا مې دې ځای نه اوکې کړ یاد ساته انټرنیټ ایکسپلورر دې ځای نه ختم شو تا سره د وینډوز نه فولي لاړ ختم شو کار به نه کوي تا سره که چېرې if you go back there که سټارټ ته رالی دې ځای نه اصل کې آل پروګرامس ته and just go there انټرنیټ ایکسپلورر وګوره تا سره دې ځای کې موجود نه دی there is nothing for you to get it back نشته ما سره اصل کې که چېرې تا سره انټرنیټ ایکسپلورر موجود نی سو get back set program access and computer defaults ته راشه and دې ځای نه کسټم کلیک کا او په کسټم کې دې ځای نه enable access to this program ته ټیک مارک آن کا او دا دې ځای نه اوکې کا بس دلته خو تا سره نشي راتلی فی الحال کو سټارټ ته رالی دې ځای نه آل پروګرامس ته and then go back you will see the internet explorer right click کا پدې باندې او دا pin to task bar کا چې automatically دې ځای ته راشي کړو واپس ما دې ځای ته راوستي you got it now دا هم سره دغه یو easy method دی که چېرې وینډوز میډیا پلیئر چانه پټی ته غواړي چې په دې باندې نه ګوري نو سیټ پروګرام ایکسس اینډ کمپیوټر ډیفالټس ته راشي ښکاري تاسو ته کسټم ته راشي دې ځای نه اینډ جسټ سلیکټ وګورئ تا ته مخامخ لیکلي دي که نه وینډوز میډیا پلیئر اینډ دین enable access to this program دا ټیک مارک لرې کا او دې ځای نه دا اوکې کا بس تو ګوره وینډوز میډیا پلیئر ما سره ختم شو سټارټ ته راشه آل پروګرامس ته دې ځای کې وینډوز میډیا پلیئر به تا سره اویلیبل نه دا وینډوز میډیا سینټر دی اصل کې ما سره got it now نو که چېرې اوس یو کس سیسټم آن کړ هغه سره وینډوز میډیا پلیئر نشته دی اویلیبل نه دی کار نه کوي نو ته به څه کې you have to come to default programs tarasha and there's an assess set program access and computer defaults tarasha and da gana baad che kam de pa custom ke soka da enable access to this program to tick mark on ka or that is an okay ka bas which is very important go back start and then select say all programs and then windows media player will be here then right click and then soka dise ke pin to task bar ka چې به د ټاسک بار ته راشي وګوره دې ځای نه تاسو او که دا استاد بخښنه غواړم که پین ټو ټاسک بار یې نه کوم اټس اوکې هلته پروت دی ما سره خو دا کویک لانچ او کار به کوي دا کویک لانچ ته ځکه راولم چې ډایرکټ دې ځای نه ډېر په اسانه سره خلاص کړي ما ته که نه نو که دا هغه ځای نه پین ټو ټاسک بار نه کړي اټ ډزنټ میټر ټو یو ټیک مارک یې نه کوي بیا کار نه کوي بالکل بیا کار نه کوي اصل کې بل د فلیش دا میتھډس دي که نه وی ګاټ ا فلیش میتھډ دا USB او فلیش چې کله ته کمپیوټر کې انسرټ کړې نو د هغې څه خپل سپیسیفیکیشنز دي
د دې سپیډ تیزول شو د دې سپیډ کمول شو یو سافټویر دی چې د ریډي بوست وته ویل شي that is called ready boost او ready boost نه مونږ دا میتھډ بالکل صحیح طریقې سره دا فلیش دا آن آف کول شو وینډوز ایکس پی کې دا یو غټ مشکل و سره ان وینډوز ایکس پی چې هغه د وکړه دا تا ورک په دې باندې ډبل کلیک نو ستا کمپیوټر ته وایرس لاول ستا کمپیوټر ته وایرس You got it now? Yes. अब स्ता ऑटोमेटिकली स्ता सिस्टम तब राल असल की अब विंडोज 7 के उसदा से वायरस रागली दी स्ता कंप्यूटर तो ढेर नुकसान न रसे स्ता कंप्यूटर स्लो के असल की करते चकला दा फ्लैश वर्क के ना जस्ट लेट मी क्लोज दिस वन चकला दा फ्लैश पल कंप्यूटर के वर्क दा से इफ यू गेट बैक these things you know so गोरा दा से दे माल असल के दा डायरेक्ट प्ले देता ऑटो प्ले होते वी दे के दा से वायरस फाइल है खुदी چې ستا کمپیوټر د دې خلاصېدل او د هغې کمپیوټر کې سپریټ کېدل دا یو خبرې اصل کې نو د فلیش دا کم فنکشن چې کوم دی دا به زه آف کړم اصل کې زه غواړم چې زما کمپیوټر ته نور وایرس ونه لګي اصل کې بالکل د فلیش د لارې نه نو زه به څه وکړم دې ځای کې go back start and then just default programs ته راشه او په default program کې دا change auto play setting ته ښکاري که نه this one ګورې په دې کلیک کا او دا use auto play for all media and devices کاغذ CD دا که آډیو دا که بلورے دا که فلیش دی که هر څه دی اصل کې که سپر ډرایو دا بس دا ټول ټیک مارک دا آف کا اصل کې او دا دې ځنه څه کړه کې save it go back and close very simple او دا دې ځنه څه کا دا ختم کړه اوس بس اوس واپس ورکا دا آپشن متاله واپس نه درکړي never بس موږ د وایرس نه 50% اٹیکس نه بچو اصل کې ور وایرس تا کمپیوټر نه د دوه میډیم سطح نه لګي یو فلیش نه یو انټرنیټ نه اصل کې اوس ته انټرنیټ نه یوز کې اصل کې نه نو مې بي تاسو را وایرس را نشي خو بل سورس خو یوز کې کنه اصل کې فلیش خو یوز کوم نو 50% د وایرس د اټیکس نه راځي CD نه یو مخ کې راځي لکه تاسو کارو چې د سیم اسلام پلازا کې یو کسر کمپیوټر کې وایرس دی او هغه یو سافټویر په CD باندې رائټ کړ نو هغه وایرس سره هم رائټ شي اصل کې هغه وایرس ورسونم چې کله تاسو سافټویر باندې ډبل کلیک کې وایرس تاسو سیستم کې ایکسپلور شي CD ان کیس کته نو CD واخلې د فور ایگزامپل سټوري هغه هم د یو سیستمي نو بس اوس ډیپند کی په رائټینګ باندې لکه اوس تا فلیش دی دا رائټینګ دی کنه تاسو واچلو د کې وایرس خو نه لای دا CD باندې رائټ کیږي اوس مال یو کس یو تذکرہ وروړه اچھا رائټ کړي واسل کې چې موږ دنیا وایرس پکې ما دا یو CD د کار نه کوي اصل کې ما ته بدل کړه دا ډبل کلیک کوم د ما سیستم ته وایرس راځي او اړ هیوج وایرس د ټول نه بیکورډ وایرس چې کوم چې ستا کمپیوټر ته ډېر نقصان رسوي او ټروجن هارس دی اصل کې اچھا ما CD کې کو دا کې ټروجن هارس وایرس او واپس مې ضرور اسمه دا CD ستا کار نه کوي یاد ساته په خپل کمپیوټر کې با کچری تاسو انټي وایرس د بل فلیش پناو سکین کې په خپل کمپیوټر کې دا د امریکن رولز دي او په خپل دا ریکمند کوي بل په خپل کمپیوټر باندې به فلیش د چا فارمیټ کې ختمه بنا لکه تاسو انټي وایرس ته کوم چې زما دا فلیش په دې لک سکین کا نو هغه چې کوم فایل سکین کړي دا غنه چې هغه وایرس نو هغه د انټي وایرس ځان سره کیږي اصل کې کله چې هغه ایکسپایر شي کنه نو هغه وایرس واپس تا کمپیوټر ته ولې ټیک اټ اف ځکه ما اپډیټ می نو بیا به تا کسره رجوع کې بیا هغه اپډیټ کوي پیسې ورکې کنه نو دا ټرای وکړه چې په خپل کمپیوټر باندې چا فلیش نه سکین کې نیور لکه سه فار ایگزامپل اوس زما د فلیش وایرس ستا په کمپیوټر مې سکین کړ نو ستا فلیش صفا شو هغه وایرس چرته راغله هغه سافټویر ځان سره کې خودل کنه هغه سافټویر کوم ځای کې پروت دی زما PC کې پروت دی سبا ایکسپایر کیږي کار لک پرې دی هغه ټول ارس واپس کومه دا لکه وال ټایپ دی got it now we are in prison and we just crowd so all spread in the prison etc دق صدام دی موسره دا وال کې ځان سره دی اصل کې نو کوشش کوا چې په کلم د چا کمپیوټر ته کېنه لومبي دا آپشن مست آف کا اصل کې چینج آټو پلی سیټینګ تراشه نو که په CD کې که په هر ځای کې تاسو وایرس سي او به تاسو نه ایکسپټ کړئ دا دغه یو زبردست میتھډ دی دا بناو دا آف شو کدا اني او دا تاسو سیف کړئ اصل کې یاد ساته then this will cause your computer inoperable بیا تاسو په کمپیوټر باندې صحیح طریقې سره کار نشئ کولای بیا کولای شو دا فلاش کې هغه هم یو کنټرول شي بالکل it doesn't matter then
ځکه خلاصي ډایرکټ وسره خلاصي کنه اټو پلی اتوماتیکلی پلی شي کنه نو زویم چې اتوماتیکلی پلی نشي سو چینج اټو پلی سیټینګز تراشه then just take mark untick this one and then save very simple then close and enjoy your computer without any 50% viruses got it now نو دا attacks نه بچ کېدل دی اصل کې دا د پر بزه اصل کې default programs ته برازم بالکل default program ته برازم او دا غینه بدا methodology apply کوم default program ته برازم change auto play settings ته برازم او دا tick mark چې لګیدلی دا off کوم او بیا بس کوم دی زنه just save you got it now د ویډیو نه بیا لګوره نو دا پکې د موست امپورټنٹ کمانډز زموږ سره په ډیفالت پروګرامز کې چې وایي تاسو سره په وینډوز کې یو پروګرام د سره کار نشي کولی لکه وینډوز میډیا پلیئر شو یا انټرنیټ ایکسپلورر شو اف کورس نو که دا کار نه کوي نو ته به ډیفالت پروګرامز ته به راځې که ته غواړې چې 50% د وایرس د اټیکس نه ځان بچ کړي او به ته ډیفالت پروګرامز ته اټو پلی سیټینګز ته به راشي چیک پکې سیو وکړي او به تعالی اټومیټیکلی درکېدله او بس یې موږ سره ډیوایسز اینډ پرنټرز دي اصل کې ډیوایسز اینډ پرنټرز دې ته ولې ویل کېږي ځکه چې یاد ساتئ دا ټول ډیوایسز چې کوم دي دا ما سره زما په دې کمپیوټر کې انسټال دي چې کوم سیز ته انسټالې اب تاسو سره اټومیټیکلی دي زیاته راځي یو ګاټ اټ نه کاغه پرنټرز دي که فیکسز دا پرنټرز او دا فیکس دا خو الریډي د مایکروسافټ ورډ افیس سره په خپل انسټالیږي نه 2003 سره دا نه راځي اصل کې ستا 2003 افیس دا به ختم دی نه لکه کروزر بلیډ ساده فلیش نوم دی د دې کروزر بلیډ نوم دی که چېرې دا زوبا سمه دا به اټومیټیکلی ما سره ختمېږي ګاټ اټ نه که زه موس وباسم دا به اټومیټیکلی ما سره دا یوز بي اپټیکل موس به اټومیټیکلی ما سره ختمېږي اصل اف کورس ځکه دې ته وایي پلګ ان پلی ډیوایس دې ټولو ته اصل کې څه ویلی شي پلګ ان پلی پلګ ان پلی پلګ ان پلی ته ویل کېږي چې څنګه یې ورکړه بس دا ډایرکټ کار شروع کړي اصل کې اپلی شي موږ سره نه سو دس از ویری سمپل میکانیزم ټو لرن چې کوم سیز ته راولې اوس کو ستا موس کار نه کوي او ته چېرې زما موس خراب دی که زما دا پورټ خراب دی دا کمپیوټر کې دا خراب دی څه نو که چېرې تا سره دې ځای کې ښکاري او دا کار نه کوي موس نو مطلب ستا موس خراب دی اصل کې او که دلته نه وي او نور دلته کې تا سره اویلیبل دا قصې لایټ اف کړي ستا وینډوز خراب ده اصل کې یا ستا دا پورټ خراب دی کوم ځای کې چې دا موس پلګ کړی دی اصل کې یو ګاټ اټ نه نو دا ما سره د هر څه باره کې چې کوم دی اوورال دا انفارمیشنز راته راکوي چې بھائی کم ډیوایس ته انسټالې کم بیا به پرنټر انسټالیشن دوه مهم دی دا یا به یو پرنټر زلاند نه خو موږ سره ایډ پرنټر پدې کې دی نه نو دا موږ سره اصل کې د چا کار شو دا د ډیوایسز اینډ پرنټرز کار شو اصل کې نو یاد ساته ډیوایسز اینډ پرنټرز دې لپاره استعمالیږي چې بھائی زه کم ډیوایس په خپل کمپیوټر کې اصل کې انسټالوم کم ډیوایس انسټالوم یا زما په دې کمپیوټر کې سس انسټال دي زه به چېرته راځم اصل کې ډیوایسز اینډ پرنټر ته به راځم یاد ساته You got it now? Yes. دا صرف د ډیوایس اینډ پرنټر خبره شوه بیا پرنټر انسټالیشن دی کېږي خو هغه موږ سره په کنټرول پینل کې اویلیبل دی مینز وی کین ډو اټ یو ګاټ اټ نو نو دا موږ سره یو سمپل میکانیزم دی دا چې به څنګه کېږي په دې پېښ وکړه نه راځو اصل کې اوس کنټرول پینل د موست امپورټنټ یا ساته control panel se shade asal what is control panel we can get control panel asal ke musara se shade control panel is the part of Windows through which we can control the hardware and softwares سونه هارډویر او سافټویر چې کوم دی هغه ته د لارې نه کنټرول کولی شي اصل کې سبا ته نو کوېشنز کولی شي what is control panel control we control the panel we part ته حصې ته ویل کېږي حصه د وینډوز چې د هغې نه موږ اصل کې سافټویر او هارډویر اصل کنټرول کوو نو ته اصل کې موږ څه ویلی شو هغې ته موږ کنټرول پینل ورته ویلی شو یاد ساتئ and each control panel item is called applet او د کنټرول پینل هر یو item ته اصل کې څه ویلی شي applet ورته ویلی شي سبا انټرویوز لځي یا ته چا نه انټرویو or something sort of کنه maybe a day will come if you get succeed in these things the control panel هر یو item ته اچھا سونه دي تاسو سره دې ته یو ته applet ویل کېږي اصل applet دا ټول applet دي ما سره کنټرول پینل اصل کې ډېر یاد ساته د سٹارټ کچر ته سره دې کې موجود ني نو رن تراشه او سونه ورکا کنټرول وته ورکا پرون می تاسو نو لیکل کنټرول وته ورکا اصل کې داسې
وګوره کنټرول پینل ته ډیر په اسانه سره راتلی شي یو ګاټ اټ نه بیا چې کله ته کنټرول پینل ته راشي دی نه نو په کنټرول پینل کې تاسو سره دا ویو ده نه نه آی ډونټ لایک دیس ویو go back the category ته راشي دی چې او دا لارج آیکنز والا اصل کې دا سټیټ وګوره تاسو دې ټول د یو اپلیټ وته ویل کی which are the most important to learn it part of the windows part of the windows ته اصل کې موږ سویل شو اپلیټ کنټرول پینل وته ویل شو او یو آیټم ته اصل کې موږ سویل شو اپلیټ کته نه سو کوېسچن کې what is control panel دا یو دا windows یو پارت ته حصہ ده چې دا غي نه موږ اصل کې سافټویر ان هارډویر چې کوم دی کنټرول کولی شو نو ایت موږ اصل کې کنټرول پینل وته ویل شو اف کورس او دا یو آیټم او دا یو حصہ ته یو آیټم ته اصل کې موږ سویل شو اپلیټ وته اصل کې ډیر ویل شو got it now نو دا موږ ډیر یو امپورټنت میکانیزم that we got it something like that okay نو دا اوس اپلیټس کو سټډي کوو سره چې اپلیټ څنګه موږ how to do and what to do and what not to do here in this یاد ساتئ لومړی نمبر چې کوم دی موږ سره فولډر آپشن دی چا زموږ لپاره ډېر زیات مهم دی یاد ساتئ یا به زه به راشم دی زه نه فرست ډیوایس مینیجر ته which I like so much in these things ډیوایس مینیجر اثر کې څه کار کوي what is the work of device manager device manager اصل کې مال سره کوي device manager shows the installed hardware device device manager اصل کې ماته څه خي اصل کې چې څونه هارډویر زما په دې کمپیوټر کې انسټال دي ناغه ماته خي اصل کې او مطلب یې څه ده مطلب دا we can install and uninstall we can install yes install repair and uninstall any hardware only not software the device manager په مدد سره مونږ کولی شو چې یو هارډویر یا ریپیر کو یا انسټال کو یا انسټال کو say for example لکه اوس ما سره دا سی ډروم دی ما سره اصل کې this is کار کوي کنه ما سره maybe دا تاسو سره کارونه کوي اصل کې سٹارټ تراش کنټرول پینل ته د ډیوایس مینیجر تراشه دې ته داخلاس کې اصل کې داسې زګورا کچانه سی ډروم پټه دا ډي وی ډي سی ډروم دی کنه ما سره نو په دې رائټ کلیک کا او دا ډیسیبل کا او دا یس کا او دا کلوز کا اصل کې پاس اینڈ دین کلوز یو کستا سی ډروم بار دا کوي کنه یوز کوي مای کمپیوټر تراشه نیور نشي کولی چې سی ډروم وګوري اصل کې ستا نشته کنه ما سره ګورځ چرته رااله جست گو بیک سٹارټ واپس راولې کنټرول پینل تراشه ډیوایس مینیجر تراشه او په ډیوایس مینیجر کې وګوره دا ما سره وګوره ښکاري کنه دا ډاټ سه ایر وته ښکاري رائټ په کلیک کا او دا څه کړي ځنه انیبل ایکوس چې کله انیبل کې دا کلوز کړي ځنه کلوز اٹ دیس وګوره ما کلوز کړي ځای کنه اوس راشي دلته کې وګوره سیډروم بتا سره اتوماتیکلی ښکاري دلته نو کوته ته کوڅو چې بھائی دا سیډروم مال فی الحال هایډ کراتا چې څوک یې اونونی نو زه بچر تراشم سٹارټ ته راشم بیا بچر تراشم اصل کې کنټرول پینل ته control panel but device manager ته براشم دا څه وګوره device manager and then بیا بچر ته DVD ROM ته براشم کړه ډبل کلیک کپه دا سه او then right click او دې نه بس کم دا اصل کې disable به when disable and then yes وګوره دا yes کړي ځکه بس دا مې disable کړه the control panel به close کم فی الحال close this one and then go back my computer وګوره تاسو را باغه available نه به تاسو را اصل کې go back start ته واپس راشي دي نه کنټرول پینل ته واپس راشه and then device manager واپس راولم کنه بیا به مغه سره کې DVD ROM باندې رائټ کلیک کم دي ځکه بس اوبه تاسو خلاص وي کینو ډبل کلیک کوي بیا یا په دې ایرو باندې یو کلیک دا ډاټ کار کړم سره رائټ په کلیک کړئ نه او دا enable کا you can get back go there and just of course ډیر پاسانه سره کولی شو موږ اصل کې my computer تراشه and just CD-ROM DVD به تاسو اتوماتیکلی راغلی دی سره ډیر ډېر میتھډ شو ما سره دویم میتھډ یې څه دی ډېر امپورټنت دی لکه زی فولي ختمومه اوس فار ایگزامپل تاسو نشته اویلیبل نه دی نو دا لپاره طریقه دا ده چې بھائی سٹارټ تراش لیزه کې لکه اوس زی فولي ختموم یا ما سره چا ختم کړ دي څنګه به راولم فولي بیسنګ ختمه په دې باندې بلته رائټ کلیک کې او دې نه بس کې دا ان انسټال به کې اصل کې ان انسټال مطلب دا دی چې دا فولي د کمپیوټر نه ختمومه جست ان انسټال
and then yes وګوره دا ما سره ختم شو فولي ختم شو ما سره اصل کې تاسو سره اوس ډي وی ډي روم شته نه نشته ما سره اوس که تاسو سره دغه ډي وی ډي روم نه وي یو کس ماته وی چې ډي وی ډي روم زما په کمپیوټر کې نشته وګوره دې کې زه کوم فالو مې داسې جست سی وګوره زه راځم مای کمپیوټر ته او په دې کې ما سره اس ډي وی ډي روم نشته نو ته وایې چې زه به اوس دلته راشم کنه اصل کې زه به دلته راشم او رابې ولم کنه نو دلته خو ما سره ډي وی ډي روم شته نه اصل کې ډېر ما سره اویلیبل نه دی زه به څه وکړم د ایکشن ته به راشم دلته کلیک کوي یو ځل وانس او دلته راشه ایکشن ته وګوره یو ځل به دلته کلیک کوې ښه دا چې کوم پی سی دی که نه دا سره په دې به کلیک کوې دلته یا دلته کلیک کا او ایکشن ته راشه او په ایکشن کې څه کا سکین فور هارډویر چینجز مطلب ستا په دې کمپیوټر کې چې څونه هارډویر تغیرات راغلي دي اما ته سکین کا اصل کې نو سکین یې کړې سره چې څه تا سره ني अब تعالی واپس انسټال کړي اصل کې بیرته خپل خپل عادي حالت دا دې ته وی هارډویر انسټالیشن چې به یو هارډویر اوس په ما سره ټي وی ډي روم نشته دی ډېر کسان یې غونډه وینډو ختمه کی بیا ټول سافټویر هغه سمیس شي ما سره نو دا غنه خبره دا ده چې به زه وګورم I have to fix these problems start تراشه دي سینا مای کمپیوټر تراشه او دې کې وګوره ډي وی ډي روم تاسو سره اویلیبل دي ځکه یاد ساته یو نو مخ کډیر دا دغه ځای نه راځي مشکلات ورکی ډیر سیال پرابلمز ورکی اوس خدای انسټال شو یو نو مخ کې تر دنیا مشکلات در کول شي لکه زه واپس کنټرول پینل تر اعظم دا سي او په کنټرول پینل کې ډیوایس مینیجر تر اعظم او په ډیوایس مینیجر کې جست رائټ کلیک لکه دا ما سره دی کنه رائټ په کلیک او دا مې ان انسټال کړی ځنه مطلب ختم مې کړ نو یو نو مخ کې تاسو سره دې ځنه دا ناراضي اصل کې ډیر نو کو تاسو سره دې ځنه نه غو مشکل ته جوړ کو لکه تاسو سره دې ځکه نشتا تا سکین دې کو هغه ځنه را نه غي نو به جن یاد ساته just go start and then control panel تراشه او په control panel کې یو زبردست کمانډ چې Windows 7 کې دی نو هغه د اصل کې موږ سی ویل شو trouble shooting وته ویل شو اصل کې trouble shooting مطلب دا دی یو trouble راغی یو مشکل راغی هغه ما حل ک دی مل حل ک شوټ یک ختم یک تاکه ته موږ trouble shooting وته ویل شو نو بیا په ډیوایس مینیجر پرې دی چرته برازي اصل کې trouble shooting ته برازي So go back to troubleshooting and for troubleshooting کې دلته براشه hardware and sound ته براشه اصل کې ځکه زه hardware install وکړم because CD-ROM is a hardware device so hardware and sound ته راشه بیا براشه hardware and device ته براشه devices ته او د hardware and devices نه بعد چې کوم دی advanced په کلیک کړئ ځکه څه په کلیک کې advanced and then the apply repairs automatically tick mark must on it تاسو ځکه چې د پیدم کی او ریپیر هم کی ما خو ته وی چې دا د ریپیر د پر استعمالي وغیرہ وغیرہ نه سو دا نیکسٹ کا and then بیا په خپل اړیو کارتالو کې دا نور کمپیوټرو کوم کې ایچ پی ټول کې هر یو کې اصل کې په کوم کې چې تاسو Windows 7 انسټال you can perform this task هغه څه ونه نه کی مسله اصل کې وګوره just close this one and just وګوره device driver software installed successfully then go back my computer and then you can get your DVD drive something ته پېښ وکنه دا مسره اصل کې ډیر دا ډیوایس په کنټرول پینل کې اپشن نه راځي ها بالکل د ډیوایس مینیجر او د ټربل شوټینګ کمانډ سره هغه ایزي میکانیزم شاسل کې دا لیکچر